د ټي وي خبره وکړله که نه پخوا زمانه کې یو کلي ته وي ټي وي راغلی و که نه بلکل چې لکه ته ووایي چې د لطیفو باچا نو اوس ته ورته غوږ شه جي یو کلي ته وي ټي وي راغلی نو څه ټایم کې ورته زنانه کېناستې چې کېناستې نو بس هغه سړي ورته کېناستل نو هغوی ته بیا مانځلې وتل نو بیا په دې ټي وي کې نه دی په دې ټي وي کې خبرونه شروع شو بیا ورته راغلي زنانه ټولې راغونډې شوې نو دا یو زنانه دې ټي وي ته لږه جوخته کېناسته چې ورته جوخته کېناسته نو هغه سړي خبرونه کول او دې ښځې هم ورته کتل او دې نورو ښځو هم کتل په آخر کې چې کومه ښځه جوخته ناسته دوی ورته چپړه ویسته او د ټي وي سکرین یې راګیر کړو وایي مې راشه صرف ما ته ګور دې نورو ښځو ته هم ګوره که نه اور یو کلي کې نه دی یو کلي کې جناب واده و که نه دا نه وایم چې اوس کوم کلي کې و که نه چې څوک یې چا پسې ورتړی هغه ستاسو خپل کار دی که نه بس اشاره مې تا ته ده اشاره مې تا ته ده اور ډاکټر صاحب دې هم واوري جناب دا هغه ته ډالۍ ده جي یو کلي کې واده و چې واده و که نه نو هغې ځان ته اوس ټیپ میپ لګولی دی بس چې ټیپ یې لګولی درس چې په دغه کې دا ټیپ خراب شو یا بجلي لاړه څه چل پې وشو نو هغه د زنانو دا تماشه یا د سړو دا تماشه بند کړه که نه نو دا دومره سادهګان وو بیا جنریټر لګېدو او ټول جنریټر ته ګډېدل ټوکه ساتلې ده چې ډېره ښکلې ټوکه د بلال بھائی خفګان به پکې نه وي را سره په سټوډیو کې ناست دی نول ملګري هم دي جناب اور دا بلال او طارق یو ورځ په ګاډي کې روان و که نه بلال او طارق په ګاډي کې روان نو دا ډرایو نه دی دا د طارق قرار کولو چې طارق قرار کولو نو د بلال ورته وایي چې ته په یو لاس ډرایوینګ کولی شي ته ورته ولې نه شم کولی ځان یې ورته تکړه تکړه جوړ کړو که نه ولې نه شم کولی نو د بلال ورته بیا وایي نه به شي کولی وایي نه کولی شم په یو لاس ډرایوینګ کولی شي وایي ګوره طارق قراره نه به شي کولی په یو لاس به ډرایوینګ نه شي کولی نو د بلال ورته وایي د طارق ورته بیا مې وایي یار کولی شم که نه ولې نه شم کولی نو د بلال ورته وایي وایي ښځه چې په یو لاس ډرایوینګ کولی شي په دې بل لاس دا پوزه پاکه که زړه دې راله خراب کو سلمان بھائی ګوره اور دا عمران دې لیدلی دا عمران لا ساده دی څنګه د ده چې ته کیسه وکړم د کیسه مې ته لا نه ده کړې دا یو ورځ نه دی یو ورځ چې ته دا انډې اخیستې وې که نه دا د چرګو انډې نه دی اخیستې وې که نه نو اوس یو کس له ورغلو هغه د ده نه زیات ساده و دا عمران نه دی اوس یې ځان سره انډې راغستې دي او یو بل د ده نه زیات ساده و هغه له ورغلو نو هغه کس ته ووایي 14 انډې را سره دي او وایي 4 مې پې نورې واچولې وایي 14 انډې را سره دي او 4 مې پې نورې واچولې نو وایي ته ووایه چې دا څو انډې شوې نو هغه کس ورته ما ته خو اوس پته ولګي چې ته انډې مچې یو مشر کس و جي اور یو مشر کس و زمونږ نه میا صاحب غوندې شاه صاحب غوندې نه دا خو خیر ماشاءالله په موږ ډېر زیات ګران دی خو د ده داسې د مرګ ټیم را نږدې شو که نه نو نصیحت یې کولو دی بچو ته ټول بچي را غونډ کړي وو که نه نصیحت یې کولو نو هغه دغه پېژنې جمال کاکا هم پېژنې هغه ته د ټولو بچو ته او بابا هغه پېژنو وایي بچي هغه پورې مې 80,000 روپۍ دي وي ښه خو دا نورې چا پورې دي وایي بچو هغه دغه پورې ریاض کاکا پورې نه دی هغه د برګلي والا وایي او هغه هم پېژني وایي هغه پورې مې 2 لکه دي وایي ښه وایي دا نور دغسې ورته 2-3 نور یاد کړل بس په آخر کې ورته بچی وایي دغه پېژنئ بس یو مثال کې یو نامه ورته یاده کړې وه نثار یا څه شی وایي نثار پېژنئ وایي څوک وایي هغه زموږ مشر ماما وایي او مغه د بچي ورته وایي او هغه هم پېژنو وایي بچیه د هغې په ما پورې 50 لکه روپۍ دي نو هغه یو زوی اواز ورکړو که نه هغه یو زوی اواز ورکړو وایي دا له زه نه وتړئ په ګډ وډۍ شروع والې ده